د ښځې کوس چې کله اور واخلي او ګرم شي دستي کوتک د زړه کېږي او دغه درې نښې لري. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پټن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوڼې نشان ووهئ. مننه. د مېرمنې شرمګاه یا کوز په کوم ټیم کې ډېر زیات اور کوي؟ دغه درې نښې حتما له ځانه سره لري. که غواړئ چې په مطلب ښه ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای راسره اوسئ تر څو کوم شی د سکپ کې پاتې نه شي. اکثره داسې ملګري دي چې کله موږ په دغه باندې بار بار پوښتنې ځواب کړي دي، د دوی لپاره دا مشکلات حل کړي دي، خو دوی بیا داسې خلک شته چې بیا دوی بار بار پوښتنه کوي. د دې لپاره موږ دغه ویډیو یو ځل بیا جوړه کړه. هغه داسې چې یو ملګري پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه پوه شو چې مېرمن مو د انزال مودې رانږدې شوې یا هم کوتک ته زړه کېږي. اوس اکثره خلک په دې ډېر زیات پوه شوي دي چې سمدستي خپل کوتک نه داخل کوي. پوه شي چې تر څو څنګه مېرمن انزال او خلاصه کړو او څنګه یې ګرمایش پیدا کړو چې مېرمن مو ګرمه شوې ده. کله چې مېرمن راګرمه شي نو حتما دغه درې نښې له ځان سره لري. لومړی، د مېرمنې د ګرمایش نښه تر ټولو ښه نښه دغه ده چې کله تاسو وګورئ د مېرمنې په سترګو کې په سپینو کې سره زیات شوي وي. یو او بل داسې چې په دغه سپینو کې دننه تاسو هغه تور دخل یا تور داغ چې سترګو منځ کې وي یا توروالی وي هغه باید له خپلې اندازې څخه زیات شوي وي یا ازاد شوي وي. دویمه نښه د مېرمنو دغه ده چې کله تاسو وګورئ د مېرمنو د سینو سرونه باید داسې نیغ ولاړ اوسېږي. په دغه ټیم کې هم تاسو کولی شئ چې پوه چې مېرمن مو ګرمه شوې او باید دستي کوتک ور داخل کړئ. تر ټولو زیاته نښه یا هم تر ټولو بهترینه نښه دا ده کله چې تاسو فکر وکړئ د مېرمنې شرمګاه لمده شوې وي یا لمدګوتې پیدا کړی وي یا هم اوبه پکې وي، نو پوه شئ چې مېرمن په پوره توګه د انزال موده رانږدې شوې سمدستي خپل کوتک ور واچوئ. په دغه ټیم کې تاسو کولی شئ د مېرمنې سره یو څو د اظهار د مینې هم وکړئ چې دغه خبرو څخه هم خوند اخیستلی شي او د مېرمنې نور هم خوند زیاتېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.